سندرغاړی فرهاد دریا له یو شمېر حکومتي چارواکو سره یو ځای نن په یو ننداریز خوځښت سره ملي پوځ ته وینه ورکړه. دریا امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکړه مهمه وبلله او د وینې د ورکړې د دود بنسټیزه کېدو سره ولسمشر احمدزی، اجرایوي مشر عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکي د وینې ورکړې ته راوبلل. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت سرپرسته وایي د هغو ناروغانو لپاره د وینې ورکړه چې د وینې د پیرلو توان نه لري لویه مرسته ده. ملي اردو ته د وینې ورکړې بهیر هغه حرکت چې له امنیتي ځواکونو څخه د مطلب موخه پیل شوی. د وینې ورکړې لپاره دغه بلنه د سرباز خونمان از خون تورنگین ترمیز تر شعار لاندې د هېواد تکړه سندرغاړي فرهاد دریا لخوا ده. من ابتدا به نام نیروی امنیتی مردان و زنان امنیتی افغانستان خون خود احیا میکنم و او در برابر چشمان شما مستند بعد از اینکه من خون دادم چند صاحب نام دولتی و سیاسی و ملی را به چالش فرا میخوانم یا به اصطلاح به اونا چالش میدم تا اونا هم به نیروهای امنیتی خون اهدا کنند. په دغه بلنه کې فرهاد دریا په هېواد کې د وینې د ورکړې د کلتور د رواجولو لپاره وطن او حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړې. د هېواد ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزی، د ملي یووالي د حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله، د ولسمشر میرمن رولا غني، د ملي دفاع سرپرست بسم الله محمدي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست محمد عمر داودزی، د عامه روغتیا وزارت سرپرست سریا دلیل او د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبی. هغه کسان وو چې فرهاد دریا د وینې ورکړې ته وربللي وو چې له دغه کسانو څخه د عامه روغتیا وزارت سرپرست سریا دلیل دغه بلنه منلې او د اهمیت په اړه داسې وایي. تا چند سال قبل اکثریت ذخایر خون در وزارت صحت‌عامه و تأسیسات مربوط وزارت صحت‌عامه به شکل معاوضوی یا تعویضی و یا در برابر پرداخت پول اخذ می شد. امروز زیادتر از 70% خون در ذخایر بانک خون مرکز و ولایات ما به طور مجانی و داوطلبانه توسط هموطنان ما اهدا می‌گردد. ما به ولی آریان چالش میتم. د دغه مراسم په پای کې د فرهاد دریا سربیره ډېر نور کسان هم د وینې د ورکړې د بلنې هرکلی وکړ او وینه یې ورکړه. فوق‌العاده مهم برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان که خونشان در راه دفاع از وطن و مردم خود میریزن و قربانی میتن. یک لحظاتی در اردو، در پلیس، در امنیت ملی میرسه که یک سرباز به خون ضرورت داره، انمی قطرات خون میتونه زندگی از اون نجات بده. د وینې د ورکړې کلتور قرار د پراختیا په حال کې دی. هغه څه چې دغه کلتور د پراختیا په برخه کې مهم ګام بلل کیږي.